سترګو کې کاته کوا مړه داسې مکوا سترګو کې کاته کوا مړه داسې مکوا 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 مړه داسې مکوا. بس ګرانو مینوالو څنګه یې ښه؟ امید لرم چې ټول به ښه او زما نوم عظما سوات دی. زه د سوات اوسېدونکې یم او د موسیقۍ میدان ته زه راغلی یم. نو زما ورسره د ورکوټوال نه ډېر زیات شوق و. ما وی چې زه سندرې ویم نو بس ریکارډ مې کړې سندرې. عمر چې دی نو 18 سال دی او زه پیدا شوې په سوات کې یم. ما تاسو ته دې نه مخکې هم ووي او تعلیم چې کوم دی نو ما 9 کلاسه پورې ویلې او نور کوشش کوم چې وویم. زما ډېر زیات شوق دی د سندرو سره. نو زه نه غواړم چې زه سندر فیلډ نه وځم. سبق به ورسره مې انشاءالله جاري. نه ما ته خو الحمدلله اوسه په دې څه مشکلات نه دي راغلي او بل ما ته کور نه هم څه مسله نه وله. زما نیکه کسب دی نو زما والد صاحب په خپله باجه غږوي نو ما ته څه مشکلات نه وو الحمدلله. ما پلار نوم جاوید اقبال. زما خو ډېر وخت نه دی شوی. زما خو 1 کال شو چې زه سندرو طرف ته راغلی یم او شاعري مې ټوله خوښه شي چې کومه صحیح شاعري نو بس هغه مې خوښه شي. ټولې شاعریانې مې خوښه شي. یاره زما خو ټول خوښ دی خو خپل ځان مې ډېر خوښ دی. ما خو سندرې داسې ډېر ریکارډ کړي. ما ذهن کې نه راځي چې څونه مې ریکارډ کړي او داسې مې فلمونو کې هم ریکارډ کړي او اوس مې انشاءالله البم را روان دی. زما خو خپلې سندرې ټولې خوښې دي ولې ما په هر یو باندې محنت کړی خو زما ته چې کوم خوند راکوي کومه سندره نو هغه ما په شډل زلمي فلم کې ویلې وه چې سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه. هغه سندره سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه سترګو کې کاته کوه مړه داسې مه کوه مکوا مکوا مړه داسې مه کوه. بس مرۍ مې خرابه ده. بس ډېرو ځایونو ته تللی یم. قطر ته هم تللی یم، دبۍ ته هم تللی یم، شارجه ته هم تللی یم او دا دی اوس کویټې ته هم راغلم. بس زما خو میسج دا دی چې خپلو کې د مینه لري یو بل سره او چې هر چېرته نو خوشحاله او آباد دي او خپلو کې د اتفاق لري. دا ډېره ښه خبره ده چې خپلو کې اتفاق لري. ستاسو هم ډېره ډېره مننه.